ته امام زه مقتدی درپسې شاته، ته امام زه مقتدی درپسې شاته، ولاړ یم چې هر ګړی درپسې شاته. ما مخ کړی ستا د عشق و کعبې ته، ډک د مینې مې زړګی درپسې شاته. پام کوه چې راڅه مړ دې ګرانه نه کي، د رقیب په شان سړی درپسې شاته. دومره کبر په ځوانۍ و دولت مه کړه، ناګهان راځي مرګی درپسې شاته. او دا ستا هجر یې د زړه ماڼۍ چپه کړه، ستا افغان سو لیونی درپسې شاته. ډېر په زړه پورې ښاغلی افغان. السلام علیکم. د نن ویسل فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو، ستاسو د روغتیا په هیله خدای دې وکړي چې اونۍ به مو تر دا مهاله پورې په خیر رسولې وي. د ځانګړو ادبي مرکو لړۍ دوام لري. په لړ کې نن د چمن د سیمې یو ځوان شاعر ښاغلی جمال افغان را سره مېلمه دی. جمال افغان لکه څنګه چې دی ځوان دی، همدغسې شاعري ځوانه ده، یعنې لږ موده کېږي شاعري را پیل کړې ده. نو نور ورځو مخامخ افغان صاحب ته، افغان صاحب سره به خواله کوو. افغان صاحب خدای مو راوله، ستړي مه سئ. سلامونه غفران صاحب تا ته او ټولو کتونکو اورېدونکو مینوالو ته زړه له تله سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. هیله لرم چې د صحت جامې به مو په تن. ژوندی اوسئ افغان صاحب. لومړنۍ پوښتنه مې د زده کړو په اړه ده. زده کړې مو کړې دي او تر کومه کچه پورې مو کړې دي؟ الحمدلله زده کړې مې کړې دي. مې دیني زده کړې کړې دي، مې عصري زده کړې کړې دي. دیني زده کړې مې هم تر یو حده تر نیمایي پورې رسولې دي، او عصري زده کړې مې هم تقریبا 3-4 کاله کړې دي. دیني زده کړې مې زیاتې کړې دي تر عصري. او دم ګړی د زده کړو له بهیر څخه لرې سوي یاست؟ دم ګړی د زده کړو د بهیر څخه لرې سوی یم، زده کړه نه کوم. او شعر و شاعري مو لومړی څنګه را پیل کړل؟ دا چې تاسو ځوان یاست نو حتما به لږ موده کې شاعري مو را پیل کړې ده. څنګه مو پیل کړه؟ دغه کار ته مو څنګه پام سو؟ شعر و شاعري غفران صاحب چې درته ووایم، له ماشومتوبه څخه مې د شعر و د شاعري سره مینه وه. تقریبا 7-8 کاله وړاندې زما دغه د شعر و د شاعري سره مینه وله. شعرونه به مې لږ څه لیکل، ډېر مې نه لیکل. هغه وخت به مې شعرونه لیکل چې زه د شعر په معنا او په مفهوم په هېڅ شي باندې نه پوهېدم، نه په قافیه او نه په ردیف، په شي باندې نه پوهېدم. بس چې څه به مې په زړه و ذهن کې راګرځېده هغه به مې لیکل. نو بیا تاسو شاعر کړی سوئ؟ بیا زه شاعر کړی سوم د الله په مرسته. بس دا د الله رضا ده. الله تعالی په هر انسان کې یو کمال ایښي. څوک ملا یي، د ملا دنده دا ده چې د وعظ او د نصیحت د لارې خپله دنده ترسره کړي. لیکوال شاعر هم په هر چا کې الله تعالی یو استعداد او کمال ایښي، دا د الله تعالی پیرزوینه. او خپل لومړنی شعر مو په کوم کال کې ولیکئ؟ لومړنی شعر به په 2014 کې به مې زه چې هم لیکلی، هم نبوي شعر مې لیکلی. یاد مو دی؟ لږ څه سر مې یاد دی. نو لومړی که تاسو لومړنی شعر سره شعر کړئ؟ لومړنی شعر بیا یو بیت درته وایم چې د سترګو تور د زړګي سر نبي سرور چیرې دی، چې امتیان پرې نازېده هغه دلبر چیرې دی. دغه مې لومړی شعر. درنو لیدونکو، تاسو دم ګړی ځانګړې ادبي مرکه ګورئ. د ځانګړې ادبي مرکې میلمه د چمن ځوان شاعر ښاغلی جمال افغان دی. جمال افغان لکه څنګه چې له څېرې څخه ځوان ښکاري، همداسې شاعري ځوانه ده او لږ موده کېږي چې شاعري را پیل کړې ده. افغان صاحب، شاعري او داسې په عموم کې که موږ ورته وګورو عام ژوند کوم توپیر سره لري؟ یعنې شاعر و عام وګړی کوم توپیر لري؟ شاعر و عام وګړی ډېر توپیر سره لري. د شاعر ژوند باید د عام وګړو څخه ډېر توپیر ولري، ځکه چې شاعر ته خلک په ډېره درنه سترګه ګوري. شاعر چې دی دا د ټولنې یوه سترګه ده. که چیرې د شاعر ژوند او د عام وګړي ژوند توپیر نه ولري نو بیا خو شاعر ته شاعر نه ویل کېږي. شاعر باید د ځان لپاره یو جلا لاره وټاکي، د عام وګړو څخه لږ څه توپیر وي. په د شاعرۍ په لحاظ باندې باید توپیر وي. او افغان صاحب، اوس یو شعر درڅخه اورو، ګڼې پوښتنې پاتې، نورو پوښتنو ته راګرځو. ټوله شپه ځینې په ویښه تېروم، ټوله شپه ځینې په ویښه تېروم، شاعري لکه د غاښ درد را سره ده، شاعري لکه د غاښ درد را سره ده. یو نوې غزله مې درته ډالۍ کوم غفران صاحب تا ته او ټولو کتونکو اورېدونکو ته. ته امام زه مقتدی درپسې شاته، ته امام زه مقتدی درپسې شاته، ولاړ یم چې هر ګړی درپسې شاته.
ما مخ کړی ستا د عشق و کعبې ته ما مخ کړی ستا د عشق و کعبې ته ډک د مینې مې زړګی درپسې شاته پام کوه چې راڅه مړ دې ګرانه نه کي د رکیب په شان سړی درپسې شاته اخ په څنګه ګل ځواني باندې شهید سوې چې وهي ټول سلګۍ درپسې شاته دومره کبر په ځوانۍ و دولت مه کړه ناګهان راځي مرګی درپسې شاته ته په سمه لار روان یې ځکه بد یې چې ګلاب هم سو ازغی درپسې شاته او دا ستا هجر یې د زړه ماڼۍ چپه کړه ستا افغان سو لیونی درپسې شاته ته امام زه مقتدی درپسې شاته ولاړ یم چې هر ګړی درپسې شاته. ډېر په زړه پورې ښاغلی افغان صاحب د ټولو شعرونو شمېر مو څونه دی؟ یعنې له 2014 څخه تاسو شاعري کوئ، راپیل کړې مو ده، اوس دمګړی 2021 کال روان دی، د ټولو شعرونو شمېر مو څونه دی؟ د 2014 څخه ما د شعر و شاعري لړۍ پیل کړې ده، نو تقریبا در 2-3 کاله پورې ما داسې خاص پاملرنه و خپل شعر و غزل و څه ته نه کوله. دومره توقع مې وړتیا مې په ځان کې نه لودله چې زه به په راتلونکي کې یو شاعر جوړېږم، خپل شعر به وکولی سم چې ولیکم. شعرونه مې تر ډېره حده لیکلي دي، ډېر مې لیکلي دي چې اوس هم تر شمېر وتلي دي، خو له بده مرغه چې راغونډ کړي مې نه دي. یو څو هغه شعرونه مې راغونډ کړي دي چې اوس هم په 2-3 کتابچو کې ما لیکلي دي، د هغه څه وړاندې چې په اولو شپو کې چې کوم شعرونه ما لیکلي وه بس چې لیکلي مې وه راسره وله، خو داسې کومې کتابچې ته مې نه دي رسولي، بس هغه رقم بیا پاتې سوله، خاص توجه مې نه ده ورته کړې. نو تقریبا بیا د 2014 کال څخه چې کوم شعرونه زه لیکم هغه مې غونډ کړي راسره دي په 2-3 کتابچو کې. او د شعر لیکلو وخت مو ځان ته ټاکلی دی؟ کله لیکئ؟ کوم وخت باندې لیکئ؟ داسې خاص ځانګړی وخت مې نه دی لیکلی، بس چې کوم څه اوس په ذهن کې راوګرځي په زړه کې بس په هغه دم هم کولی سم لیکم، وخت هم ورکوم، بس داسې ځانګړی وخت نه دی ورته ټاکلی چې مثال نن شپه به زه دا لیکم. او د شعر د لیکلو په اصولو څنګه آګاه سوه، څنګه پوه سواست؟ د شعر د لیکلو په اصولو خو مې آګاه خاص نه یم. د شعر او شاعري ځان د خپل اصول لري، لکه قافیه سو، ردیف سو، وزن سو، دا هر څه چې لري دا د قافیه او د ردیف او د شاعري چې کوم اصول دي په دې هېڅ اصولو ما ته نه چا راښولي دي او نه مې په دې اړه د چا څه مرسته اخیستې ده، بس خو چې څه په زړه کې راځي بس هغه لیکم. بس دغه نو فکر کوئ چې قافیه، ردیف او وزن به برابر وي؟ فکر کوم بس چې کوم شعر څه مې لیکلي دي هم یې قافیه برابر وي، هم ردیف، وزن، هر څه یې برابر. افغان صاحب لیدونکي په تمه دي یو ځل بیا یو شعر یا یو غزل درڅخه اورو. یو نوی غزل ده چې زه مې کوم درته اظهار د مینې، خو ته کوې ولې انکار د مینې، جانانه وایه چې لامل یې څه دی چې نه راځې زموږ پر لار د مینې، وي به تر مرګه ټپي زړه په چیغو چا چې خوړلی وي ګزار د مینې، ترېنه وتلی نه سم بند پاته یم سوم چې په زلفو ګرفتار د مینې، ډېر په زړه پورې، ډېر ښه. انتظار ناست جمال افغان وتا ته ورسه چې مړ نسي بیمار د مینې. ډېر په زړه پورې، ډېر خوندور. افغان صاحب په راتلونکي کې څه امید لرئ، څه هیله مو ده، یعنې په راتلونکي کې کوم پلانونه لرئ؟ په راتلونکي کې دا پلانونه لرم، پلانونه مې دا دي انشاءالله که ژوند او د رب رضا وه خپلې شعر و شاعري ته نور هم توجه او پاملرنه کوم چې نور شعرونه ولیکم، لیکوالي هم وکم، تر ډېره حده پورې مې دغه توقع ده چې انشاءالله په راتلونکي کې به هم ډېر څه ولیکم. هغه ځوانان چې تازه د شعر و شاعري یا د ادب ډګر ته راغلي دي، ادبپوهان وایي چې د دوی لپاره مطالعه تر ټولو مهم کار دی، دوی باید مطالعه وکړي. آیا تاسو مطالعه کوئ یا مو کړې ده، یا په راتلونکي کې د مطالعې کوم پلان لرئ؟ ډېره ښه پوښتنه دې وکړه غفران صاحب. ما خو تر اوسه مطالعه نه ده کړې، حالان کې تر اوسه پورې ما د یوه کتاب مطالعه نه ده کړې، نه داسې مطالعې ته ما توجه کړې ده. منمه چې مطالعه د یو شاعر دپاره ډېره ضروري ده، په ځانګړې توګه هغه شاعر چې هغه اول ځلی وي د شعرونه لیکي، شعر و شاعري ته راغلي، د هغه دپاره ډېره ضروري. خو چونکې ما مطالعه نه ده کړې، د مطالعې څه هم لرې یم، نو په راتلونکي کې مې اراده ده چې انشاءالله مطالعه وکړم،
خو ځینې دا رقم ادب پالو شاعران ملګري وایي چې مطالعه د شاعر دپاره ډېره ضروري ده. دا رقم یې داسې فرض ګڼلی که چیرې مطالعه نه وکړې نو ته باید شعر نه ولیکې. اوس زه خو مطالعه نه لرم، تقریبا د 7 کال څخه چې کوم شعرونه لیکم دا ما په مطالعه په دې سره نه دي لیکلي، ټوله مې بس خپله لیکلي دي، مطالعه مې هم نه ده کړې. او شعري ټولګې د شاعرانو د مو کتلي دي یا لرئ؟ نه شعري ټولګې مې تر اوسه پورې د شاعرانو د نه دي کتلي، البته یو 2-3 شعري ټولګې راسره دي، هغو ته مې تر اوسه مطالعې وخت نه دی ورکړی. او تاسو فکر کوم ډیپلوما هم کوئ؟ ډیپلوما کوو، کله کله چې یو شعر و غزل نوی ولیکم نو بیا په سټوډیو کې ریکارډوم، په ډیپلوما کې بیا د مینوالو سره شعر کوم. افغان صاحب ډېره زیاته مننه چې زموږ د ځانګړي ادبي مرکې بلنه مو ومنله او وخت مو راکړ، زموږ پوښتنو ته مو ځوابونه وویله. د مرکې وروستۍ شېبې دي، تاسو خپله هم ځوان یاست، څه پیغام لرئ ځوانانو ته، د ټولنې وګړو ته پیغام ورته څه دی؟ د ټولنې وګړو ته، ځوانانو ته، خاص کار نوي نسل ته مې دا پیغام دی چې باید خپلو زده کړو ته توجه وکړي، که په دیني زده کړو کې وي که په عصري زده کړو کې وي، باید د خپل تعلیم و علم ته خاص توجه وکړي، علم حاصل کړي، تعلیم حاصل کړي، تر څو د هېواد دپاره، د ولس لپاره یو څه خدمت وکړي. ښاغلی افغان ډېره مننه. درنو لیدونکو، دا و د چمن ځوان شاعر ښاغلی جمال افغان صاحب چې د ځانګړي ادبي مرکې میلمه و او زموږ پوښتنو ته یې ځوابونه ویله. ښاغلی افغان صاحب تازه دمه شاعر دی او شاعري هم ډېره تازه ده. د ځانګړو ادبي مرکو دغه ځانګړې لړۍ دوام لري، په لړ کې به یې ګڼې ادبي، فرهنګي او همداراز ادبپوهان در وپېژنو. خوشحاله اوسئ.